السلام علیکم ګران دوستانو مینوالو یو ترور ولاړه ده او ډېره سخته پریشانه ده. دې وخت کې پوسټې کوو چې ډېر وخت له دا ولاړه ده، دلته څه کوي او د دې څه پریشاني ده. نو کوشش کوو د ترور سره خبرې وکړو. السلام علیکم ترور. وعلیکم السلام. ترور تاسو دلته څه کوئ او ولې دلته ولاړ یاست او څه پریشاني م ده؟ نو تاسو دا ګورئ نه چې دا هسپتال دی، هسپتال ته خلک چې دی نو عیاشیانو دپاره راځي او که څه بیماري وي څه مجبوري وي هغې دپاره راځي. تاسو هم چې دی نو عجیبه خلک یې الټه خبرې کوئ. ترور تاسو زما خبره غلطه ګڼئ. زه وایم چې تاسو 2-3 غنټو له زه ګورم چې تاسو پریشان یاستئ، نو ما ویلې چې زه د ترور له پوس وکړم چې ترور ستاسو څه پریشاني ده. خیر خدای دا ماشومان په دونه یخنۍ کې دونه هغې کې ولاړ دي، نو دې دپاره زه ستاسو خواته رالم. ستاسو څه مجبوري څه مسله یې سهار راشته زه تاسو ګورم تاسو په ټینشن کې یاستئ. خبره به د مجبوري ولې به نه وي چې یو انسان چې دی نو هسپتال ته راشي دلته کې ډاکټرانو نه خبرې ووري وایي چې دی نو دا ټسټ وکړه، هغې دپاره چې دی نو پیسې نه وي، بیا چې دی نو وایي دوایانې دا راوړه. دی خپلې کمیشن مافیا ناستې دي دلته کې، غټ کمیشن مافیا کمیشن خوران ناستې دي چې یو لیبارټري نه ټسټ وکړه نو وایي دا به ني، دا غلط ټسټ دی، تاسو بل لیبارټري نه وکړه. چې بل لیبارټرۍ ته به ځمه نو هلته نه به وکړم وایي دا ډاکټر ته به وښیم، ډاکټر وایي نه دا صحیح نه دی. نو ته به مړ یه. یو لیبارټرۍ خو راته ووایه چې داسې ووایه که نه طلاق مېرمنه چې دا زما خپله لیبارټرۍ د دې نه تاسو ټسټ وکړئ او ستاسو کمیشن به تاسو ته میلاو شي. نو یو ټسټ دی، د ټولو ریپورټونه یو شان دي، خو دی چې دی نو خپل کمیشن دپاره چې دی نو مریض کړئ. نو داسې تاسو ته ترور دې وخت کې مسله څه ده چې کوم مسلې د وجه تاسو په دې یخنۍ کې دا ماشومان راوباسلي دي او سهار راشته تاسو ناست یاستئ؟ مین مسله ماته بیان کړئ. مین مسله ولې تاسو ته نه ده پته نن سبا ګراني ده او په دې کې چې دی نو انسان خپل خېټه پالي او که چې دی نو د ډاکټرانو خېټه پالي کړي. نو ستاسو دا ماشوم ناروغه دی، ماشومه ناروغه ده، تاسو خپله مریضان یاستئ، دا راته ووایئ. زما خپله طبیعت ډېر زیات خراب ده. ډاکټر راته وایي چې دی نو ستا د زړه مسله ده، نو د زړه دپاره ګولۍ خورم نو بیا مې چې دی نو بلډ پریشر های شي، چې د بلډ پریشر خورم نو بیا چې دی نو د زړه مسله شي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا ډاکټران کومې یو ګولۍ راله راکړي. یو له ځمه نو هغه خپل ګولۍ لیکي او بل له ورځمه نو بله خپل لیکي. دا چې دی نو څومره ډاکټران دي دی ټول کرپټ ناست دي. د دې وخت کې تاسو د دې ترور خبرې واورېدلې، دا دې وخت کې دې پریشانۍ کې دا چې یاره زه وروسته څو ورځو له راځم او ذلیله یم په دې معنې یو راته یو څه لیکي او بل راته بل څه لیکي، یو راته یو څه وایي او بل راته بل څه وایي. ډېره غریبي ده د دې ترور او د دې د وجه چې دا ترور ډېره پریشانه ده. نو موږ د دې ملک داسې المیه ده چې زه د دې ملک ته حیران یم، پریشان یم چې دا ملک به کله صحیح کېږي. دلته غریبانان در په در خاورې په سر ګرځي او ټینشن کې دي او د دو دا مسلې او د دو دا میډیکل هغه مسلې چې دي که نه دلته نه حل کېږي. نو ډېر سخته پریشاني ده. نو ډېره مننه ترور. ما ویلې چې یاره تاسو ته څه نور مسله مسایل یا زموږ لایق څه خدمت وي نو تابعداري او الله دې تاسو له صحت کامله درکړي، الله دې ستاسو ټول پریشانۍ لرې کړي او الله دې وکړي چې ستاسو زر تر زر روغ شئ او خوشحالي خپل ژوند روغ صورت او الله پاک دې ستاسو ټول مشکلات حل کړي. نو ملاویږو به انشاءالله دوستانو نیکسټ ویډیو کې. الله په امان.